سلام علیکم. ډېر ښه راغلی، ډېر ښه راغلی. تشکر. ډېر خوشحاله یم چې زما جونګړې ته راغلی. تشکر. مهرباني. تاسو مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله، وخت مو راکړو. ډېر خوشحاله یم چې پس له ډېرو زما د ملي ټلویزیون همکاران زما جونګړې ته راغلي دي. ډېر خوشحاله یم او ډېره مننه کوم ستاسو نه او د رهبرۍ نه چې حد اقل زما خوارپوښتنه مو کړه. تشکر. مننه. استاد، ستاسې له نوم، څېرې، شخصیت، فعالیتونو سره ټول هېوادوال، یوازې په هېواد کې نه، له هېواده بهر ډېر خلک ستاسې شخصیت، ستاسې کارونو ته احترام لري. راځئ دا راته وایئ چې ممنون مقصودي یعنې څوک؟ ډېره مننه. ډېره سخته پوښتنه دې کړې ده، خو اجازه راکړئ چې دا ووایم چې ممنون مقصودي د پښو خاورې دی، خو بالاخره ډېرو شخصیتونو، ډېرو خلکو د ده په شخصیت کې سهم درلوده. اولین کس چې د ممنون مقصودي د هنري ژوندون د الفابet تهداب ګزاره وه، هغه زما مشره خور سایمه مقصودي وه، خدای دې وبخي. بیا مې ورور داود مقصودي چې کلونه یې خدمت کړی دی، هم په ډرامه کې، هم په نطق کې، هم په ډایرکټ کې او لیکنه کې. نو زه د دوی نقش نشم هیرولی. په همدې ترتیب زما د مکتب معلم چې واقعا که چیرته ژوندی خو ورته پوره صحت غواړم، او که چیرته نه نو د خدای نه ورته فردوس جنت غواړم. ده زه ډېر تشویق کړی یم د هنري کارونو په رابطه کې، با وجود د دې چې هغه وخت چې زه ورکوټی وم اصلا نه پوهېدم چې اکټ څه شی دی، فلم څه شی دی، او ولې کیدای شي چې غیر فني کوم حرکات چې ما کوله دوی دپاره ډېر په زړه پورې وو. د یو کومیډین په نامه، معذرت غواړم چې دا کلمه به ډېره سخته وي، خو هغه څوک چې کولی شي صنف شاد وساتي، ملګري دوستان خوښ وساتي. د همدغو دوستانو همصنفیانو د کورنۍ تشویق مې و چې بالاخره زه لا 8م صنف کې وم، چې تازه مې ګیره او برید لا نه و راغلي، خو تار. نو زما ورور باعث شو چې زه یې بوتلمه ملي راډیو ټلویزیون ته، چې واقعا دا ما لپاره هیجاني وه چې زه به ځم ټلویزیون ته. هغه وخت تازه ټلویزیون شروع شوی و، او هلته به زه د دې نه پس په ډرامو، په فلمونو کې به کار کوم. خو په هر صورت بالاخره لاړم، او هغه دوستان چې صرف ما د اوازونه اورېدلي وو او کله مې څېرې لیدلې وې، نو دوی مې د نږدې نه ولیدل، واقعا چې یو اضطراب راته متوجه و. نو پس له سلام علیک نه یو سکرپټ راکړې ویل چې دا به ولولې اول، پس له هغې به ته راشې موږ ته به دا له مخې نه ووایې. دا مې چې ولوسته ولیده چې کولی شم، نو غږ یې وکړي ویل تیار یې؟ ما ویل او. همدغه 2-3 ډیالوګ چې مې ویل بس تاسو همدغسې یې. دا مې نه هېرېږي. خدای دې وبخي زما ګران او فقید استاذ جناب استاد فی فضلي دا خبره دې راته وکړه. واقعا زه ترې ممنون او مشکور یم، ځکه د تمثیل د هنر، د تیاتر او سینما د هنر سواد هم ده راته زده کړی، کتابونه یې راکړه، درس یې راته راکړی. په همدې ترتیب چې استاد رفیق صادق موږ ته عملا کورسونه نیول او د ده نه مې زده کړه کړې ده. نو فضلي صاحب د خدای وبخي، ده زما په ژوند کې فوق العاده رول درلوده. نو بس پوهېږي زه وایم یعنې ستاسې د کورنۍ د غړو نومونه مو اخیستل، د استادانو نومونه مو اخیستل، دغه د ټولو هڅې چې سره راټولې کړو ورنه ممنون مقصودي جوړېږي. همداسې کوي. یقین ده چې زما شخصي هڅې، زما دوستان او علاقمندان، زما وطنوال چې ممنون او مشکور د دوی یم. او دا هم باید په یاد شي د هنرونو د فاکولټې استادان او رئیس چې واقعا زما په نسبت ډېرې لورینې درلودې، د دو سهم زما په شخصیت کې ډېر مهم دی. علاوه د دې نه کومو فلمونو کې چې ما رول لوبولی، د ډېرو مهمو هنرمندانو سره زه مخامخ وم، لکه استاد قادر فرخ، لکه عیسی جانان، لکه وطن دوست، لکه خوستی صاحب چې اولین پښتون ډایرکټر په سینما کې د زما په شخصیت کې ډېر رول لوبولی. په همدې ترتیب زما کورنۍ خویندې او میرمن مې چې دا اوس د نوي کور نوي ژوند په ډرامه کې د عاطفې رول لري. څنګه درته
کله دې داسې درک کړه کله دې پیدا کړه په کوچنیوالي نه دې ډېر خلکو نه چې موږ پوښتنه کوو که نه هغوی دا وایي چې والا زما طب سره د کوچنیوالي نه شوم زما مثلا یا وایي موټروانۍ سره زما شوم څنګه د کوچنیوالي نه دا په خټه کې اغږل شوي چې ته به یو ممثل کېږي او بالاخره کوچنیوالی دې په کوم ځای نه راپیل کړی دی که دا راته ووایي دوستانو ته معلومات شي چې د افغانستان د کوم ولایت سره اړوند دي کوم ځای کې د خاپوړي کړي دي دنیا ته د سترګې غړولي دي. یو ورځ زما استاد په صنف کې نورو شاګردانو ته ویل چې بېګا ما راډیو داستان واورېده او په ده کې د ده ورور نقش لوبولی و دا ما تر پایه پورې واورېده ما ورته وجړله او ځینې خبرې وي چې واقعا زه په نه پوهېدم همدغه ډرام زه پوه کړم. ته باور وکړه چې زما سر دومره اوچت شو په دې صنف کې چې مه کوه پوښتنه لکه ما چې دا کار کړی لکه دا قهرماني چې ما کړي. په همدې ترتیب هره هفته چې ډرام او داستان نشرېده خلکو ډرامونه اورېدل داستانونه اورېدل لکه اوس خو د ټلویزیونونو او راډیوګانې پرېمانه نه وي هغه وخت همدغه یوه راډیو او یو ټلویزیون په دې نسبت خلکو دا اورېدل. نو یو خو دا وجه وه چې یو عامل ایجاد شو یوه انګیزه ایجاد شوه چې زما ورور دومره مشهور دی چې زموږ په صرف کې دا یادېږي او دا فکر کوم چې د هر انسان غوښتنه ده چې د ټولنې په منځ کې یو منلی شخصیت او صاحب د تشهیر وي. خو په هر صورت یو دا بل دا چې زما دغه شوخ طبیعت په صنف کې دا دوهم عامل و او استاد رباني خان بیا هم ورته سلام کوم که هر چیرته وي زه د لاسونه ښکلو تا زما په ژوند کې ډېر رول لوبولی وایي چې ډېر مریض دی خو سلام ورته وړاندې کوم د صنفونو ته بولم سرمعلومت ته یې معرفي کړم او بالاخره چې کله زه ملي ټلویزیون ته لاړم اول ته یې زما نه امتحان واخیست او په سبا چې راغلم دې ته چې مې ویلې ما ولې زه کامیاب شوی یم د یو څو کلکې کلکې څپېړې دلته راکړې دا په دې معنا نه چې زه خوږ شم دا په دې معنا چې ته یې او ما ته ویلې چې ته ښه راتلونکې لرې خو دا خبره ثابته نه شوه ځکه دا راتلونکي ما دپاره ډېره ښه نه ده ځکه ما خپلو وطنوالو سره ډېر ژمنې کړې وې چې زه به تاسو ته ډېر کار کوم. دا اوس دې زه په سترګو کې اوښکې ګورم څه لامل دی چې دې ته شا څه راز پروت ما خپلو وطنوالو سره ژمنه کړې وه چې زه به تاسو ته ډېر خدمت کوم ولې خدمت مې ونه شو کړی زه شرمنده یم خپلو خلکو ته باوجود دی چې ما ځینې کارونه کړي دي چې فقط یو تعداد د قابل د منلو دي ولې دا ویم چې زه په خپل کار کې ناکام یم خو شکر چې بدنام نه یم. کوچنیوالی د نړۍ ته دې په کوم ځای کې سترګې غړولي دي او آیا لومړنۍ ورځ دې په یاد شي چې والد صاحب دې ښوونځي ته بوتلې په کوم ښوونځي کې دې زده کړې پیل کړې په دې اړه ووایه. بله مشر ورور مې و مجنون جان چې ډېر ورته احترام لرم ده زه بوتلمه د عمرا خان مکتب ته د خټو مکتب دو منزله او هلته یې بوتلم ادارې ته یخني وه واقعا په یادېږي مې نو زه یې شامل کړم د هغې نه مخکې ما تذکیره اخیستې وه چې په تذکیره کې مې عکس و د لومړي ځل دپاره ما خپل عکس ولیده 1952 کال و بله د داود خان شپې ورځې وې نو زه شامل شوم او خدای شته دا درته ووایم چې نه مې پتلون درلوده نه مې هغه لازمې جامې ولې کوم پرتوګ سره به تلمه مکتب دا عمرا خان مکتب په ویصل آباد چاردي کې دی چې هلته مې خاپوړي کړي هملته مې تولد شوی هملته مې د دوستانو سره شناخت پیدا کړی او دا اوس هم ډېر انتظار دی زما د مکتب مدیر خبر شوی دی چې تاسو راځئ زموږ کور ته نو هغه ویلي چې ته به خامخا راځې هغه هلته چې دی خاپوړي کړي دي هلته چې تازه الف لیکلی بیا د ب لیکلی بیا د اوس د افغانستان دپاره هغه څه کړي دي چې زموږ انتظار نه درلود مثلا زموږ د افغانستان بیرق په لندن کې د ګلوب په تیاتر کې ورپوټ شو چې د افغانستان هنرمندان راغلي او ما د ګلوب په تیاتر کې دوی ته د افغانستان په نمایندګۍ هغه ډرامه لوبولې ده چې خلک د مخې نه نشي لوستی د ویلیام شکسپیر په فستیوال کې ما د کمیډي آف د ایرورز د هغه تجار رول لوبولی
چې یوه ښکلې تراژیدي ده. طبعا هغه استادان چې بیا نو داسې یو خپل زده کوونکی ګوري چې دوی په لاسونو روزل شوی دی او بیا داسې نړیوال سټیج کې نو دا واقعا د ډېره د خوښۍ دا احساس نو هر بیا نشي بیانولی سړی ډېره د ښه ویلی دا خبرې ما نشو کولی خو ښه شو چې تا وکړې. ای کاش چې زما مخې ته زما د مکتب همصنفیان ناست وی، زما وطنوال ناست وی، زما پارلمان ناست وی، زما د کابینې غړي ناست وی چې یو خوار هنرمند دی څه کوي او واقعا که وای نو تاسو به افتخار به دې کړی وای. دا راته ووایي چې د ښوونځي کې به ډېر کسان بیا چې په کوم ټولګي کې وو ډېر کسان وو زیاتره د ټنبل شاګردانو په اړه یو تاثر دی چې دا د کتاب په اخر کې کینی د دې لپاره چې شوخي وکړي. آیا خپل د ښوونځي په دوره کې شوخ وي که نه په یادېږي دي چې کله د ښوونځي نه پټ شوی که نه؟ دا صمیمانه زه اذعان کوم او دا وایم درته په رښتیا. دا په دې خاطر نه چې زه خپل عیبونه تاسو ته وایم بلکې دا درته وایم چې ما دغه شکستونه تیر کړي چې تاسو یې ونه کوئ. مثلا بیا هم درته وایم چې زه ډېر شوخ وم او نظافت به مې ښه نه و ځکه یو ورځ زموږ استاز په پاکي باندې زما نوکان په صنف کې ونیول او ډېرې بیخکي ونیول خاص په دې خاطر چې زه خوږ شم چې نور نوکان پرې نه دم. دا هم یو حقیقت دی. ولې د صنف په اول کتار کې کېناستم همیشه ځکه درجه مې ډېره بده نه وه. زه همیشه دریم وم ولې بیا په فاکولته کې بیا اول. کله د دریم سنده څلورم ته لاړو نو دلته زموږ استادان بدل شوه. د اول سنده تر دریمه پورې همدا رباني خان استاد موږ باندې ولې چې څلورم ته لاړو د هر مضمون دپاره بېل استاد نو یو ورځ نو تفریح ده ټول ووته موږ صنف کې پټ شو چې موږ دلته د نورو نه چې ډوډۍ مړې ده دا پټه خورو ځکه همدغه ټول شته زموږ میوه نشو اخیستی موږ آیسکریم نشو اخیستی موږ حتی د دغه ډوډۍ د نیمه کولو توان هم نه درلوده خو دوه درې کسان دلته شو نو دا ډوډۍ خورو یو یو بل هلک منډه راواخیسته چې دا ډوډۍ زما نه والي. ما یې د کړکۍ نه ټوپ کړه کړپ د یو چا په دې اوږې پرېوتم. وا خدای دا څوک دی؟ خوښه مې کړه چې اخوا زه ګورم دا رباني خان استاز دی خو کته یې کړم د دې غوږ نه یې ټینګ ونیولم ښه جګ کړم او بېرته یې پرېیستم ویل ځنه اوس دې بس دی. واقعا ولې باید هغه کار وکړم چې زما هغه استاز چې کلونه ما سره خواري کړې ده زه یې تشویق کړی یم ماته کتابونه راکړي زه یې معرفي کړی یم ادارې ته او نورو استادانو ته چې دا شاګرد زما ډېر مستعد هلک دی. ول داسې یو کار ما وکړو چې د هغې په اوږو زه پرېوتم. زه صمیمانه معذرت غواړم د خپل استاز نه او زه دا نورو دوستانو ته وایم چې اول خو د کړکۍ نه ټوپ مه کوئ بل هغه استاد ته چې د زړه په وینه ستا د ژوند هغه وچې دښتې ښېرازه کړي دي هغو ته به بده سترګه نه ګورئ. ډېر رژیمونه به ستاسې پر وړاندې تېر شول هغه وخت هم داسې و څنګه و ژوند هغې وختونو کې څنګه و د ښوونځي سره د کار هم کولو ډدې کولو د کورنۍ د غړو سره د لاسنیوی کولو که نه څنګه و؟ موږ یو کور درلوده په ویصل آباد کې د خټو خو تعداد د فامیل مې ډېر زیات. پلار مې مولانا شاه مقصود ګرم فقط شاعر و معلم و او په ډېرو لرو ځایونو کې ځان ته وظیفه پیدا کول خاص په دې خاطر چې یو دوه وظیفې شي چې کور ته ډوډۍ پیدا کړي. نو سروبي کې دی معلم و شعر یې ویلی او یقین ده چې هغه څه چې پیدا کول زموږ د دې لوی فامیل دپاره کفایت نه کوو. نو موږ د غره ته خسو پسې تلو لرګي مې ټولول خس هم راوړه اغزي مې راوړل مور غریبه مې تنور کاو بیا د همسایهګانو ډوډۍ مې پخولې بیا یو څو روپۍ ورته ورکولې او یو څو چرګانې موږ درلودې او چې زما ډېرې خوښېدې دا اوس هم زما کورنۍ چرګې هګۍ ډېرې خوښې ځکه یو مخصوص طعم او بوی لري. خو مور به مې ویل چې بچې دا خرڅوو بیا به نو زه دوکان ته هغه شفتر رومیان به اخلې چې د هلک قورمه کړو چې وګورې سره یې وخورو. نو زموږ ژوند دا و بیا پسته ما خښتې وهلې په هماغه ویصل آباد کې او چې کله اتم صنف ته ورسېدم نو هم تلویزیون ته تلم هم مکتب ته تلم
او هم مې خښتې وهلې او کیدای شي زما د وجود د فزیکي جوړښت چې اوس ډېر درست نه دی وجه همدا یې چې ما خښتې وهلې او ډېر دروند کار مې کاوه خو په هر صورت شکر په دې کوم چې هر کار چې مې کاوه د حلال روزۍ او د مشروع لارې نه ما کور ته ګټه رسوله چې دا یو ارزش دی خو ای کاش چې کاملا ما فرصت درلودی خاص تعلیم ته تحصیل ته بیا بالاخره څومره لوړې زده کړې دې کړي تر کومه پورې دې زده کړې کړي دي که دا دوستانو ته ووایې واقعا زما سواد ډېر ټیټ دی او هغو تورمخو او پلیدو څیرو چې ویل افغانستان جوړوو دو زموږ نه د مکتب او د لیسې او د پوهنتون دروازې وتړلې په هغه فاکولته کې چې ما سبق ویلې هلته کشترګاه جوړه شوې وه هلته د بمونو او د راکټونو سلاکوټ جوړ شوی و او موږ چې د هنرونو د پوهنځي محصلین وو ته مجسمه هو مجسمه نقاشي و رسمونه کې ته د نورو کسانو پیښې کې موږ نه یوازې چې وشړل شو بلکې موږ ته ډېر اهانت شو زما وروستی کال پاته دی او زه واقعا دا ارمان ګور ته وړم چې ما ولې ونشو کړی چې خپل لسانس پوره کړم ما ولې ونشو کړی چې همدلته ماستري ووایم آیا زه قابل د دې نه وم چې زه په عنوان د یو ډاکټر د دې مسلک خپلو وطنوالو ته خدمت وکړم خو په هر صورت ډېر خوشوخته یم چې ما خپل شخصي مطالعات تر هغه حده وکړه چې نن سبا د هنرونو په ښوونځي کې بدون د سند نه دا 10 کاله کېږي چې زه درس ورکوم لومړی ځل دې په یادېږي چې نقش دې روبولې په ډرام کې ډرامه کې څه شي دا لومړنی چې پیل دې کړی د څه شي نه دی پیل یادېږي مې اولین ډرام مې و چې په هغې کې ما 3 ډیالوګه درلوده زه د یو خوار غریب مامور زوی یم زم پلار مې تنخوا اخلي او ښار ته راځو غیر له دې چې لږه سودا اخلي ما ته په یو پاکټ کې څو دانې کلچې اخلي دا چې زما لاس له راکوي نو په همدې شیبه کې یو مزده ملک راځي وایي کاکا یو روپۍ خوراک پلار مې غواړي ده ته لږه کلچه ورکړي خو زه ورمنډغه کوم یم چې داده یم چې تا خو دا اوس تنخوا واخیسته نو دا هغې له ولې ورکړې هغه وایي خیر دې زوی زموږ پیسو کې برکت راشي بیا ویم چې دا خو څونه دي دا زه وخورم خویندو ته مې ویسم او که ته یې خورې وایي بچی ټولې ورکم دې ته ته خبرې چې کیدای شي ستانم د ده د پلار او د ده د کورنۍ ژوند بدتروي دا رقم دا پلار را سره غږېږي چې واقعا دا احساس زما په وجود کې بیداروي زه د هغې ته ورکوم باوجود د زړه مې نه کېږي او بالاخره چې پیل دې وکړو دا د لومړنی پیل و بیا دې په څومره په یادېږي چې په څومره سیریالونو کې په څومره فلمونو کې دې بیا کار کړی او بالاخره بیا دې ځای ته دا کاروان راورسېدو دا بېړۍ دې ځای ته راورسېده په سوونه ډرامونه راډیو ډرامونه هم زموږ د خپل وطن د درنو لیکوالانو استاد فی فضلي استاد منان ملګری عنایت شفاق او ستورۍ منګل شهسوار سنګروال او همداسې د دنیا د مشاهیرو ترجمې لکه اوتیلو د ویلیام شکسپیر مکبث لکه ډېر نور ډرامې مې لوبولې دي او په سوونو راډیو داستانونه وړې تمثیلي پارچې خو هغه فلمونه چې هغه وخت یو څه امکانات وو لکه پرانستې غېږ د ګران خوستي صاحب لکه تنکۍ هڅې د ورکزي صاحب لکه پښیماني لکه عزت لکه د کونډې زوی چې واقعا زما په ژوند کې ډېر لوی اثر پرېستی او زه د خپل استاد ګران ډاکټر صاحب واحد نظري نه ممنون او مشکور یم چې ما سره ډېره خواري ګالې ده لندن کې د یو لوی تیاتر چې یو فیستیوال و په هغه کې هم سهم واخیسته چې هم په جرمني کې هم په هندوستان کې او هم په لندن کې موږ دا لوبولی او وروسته د نامه رئیس جمهور دا فلم مې ولوباوه چې ډېر جایزې مې اخیستي ملي تلویزیون کې دې څومره کار وکړو بیا که دغه راته ووایي ملي تلویزیون سره نو د 1480 کال نه تقریبا
14 که 14 کاله مسؤلیت دلته چې یو څه هلته په ډرام او ډیالوګ کې د اکټور په عنوان وم او فقط ما په ډرامونو کې داستانونو کې او په تیاتر او فلمونو کې مې کار کاوه دا چې موږ د وطن وشړلو نو یوازینی ځای زما پېښور و او پېښور کې مې 10 کاله کار ژوند کړی چې همالته مې د نوي کور نوي ژوند ډرامه چې د بي بي سي ژوند څنګه و سخت و اسانه و درته دې ځای نه هلته تګ واقعا یو خو پردی وطن او ګرمي یو خواته د خلکو او مخصوصا د پولیسو هغه مناسبات واقعا موږ دپاره ډېر د منلو وړ نو او بل دا چې هلته زه پردی وم نو کار روزګار او هغه څه چې واقعا د یو مهاجر په عنوان چې په یو بل همسایه هیواد کې اوسېږي هغه شرایط مساعد نه وو څه داسې خاطره لري چې نه یې شي رایادولی نه یې یادوي دوستانو ته یې ویل غواړي واقعا هلته یو لیکوال په نامه د نوید د هر ورځ نور البشر نوید د مطالب لیکله په اخبار کې وحدت کې نو زه روان یم اسلام آباد ته او دوستان مې دي او څنګ کې مې یو کس دی ښه پښتو وایي خو زما نه تپوسونه وکړي چې ته څوک یې څنګه یې چېرته دی مالزم اسلام آباد دا څه شی کې خو بالاخره مو ته ویلې ویل څه شی د لاس کې دی چې لولې مال والا دا نور البشر نوید زما پاک له نن یو مطلب لیکلی واو ویل دا ته او ډېر ښه خو ډېرې ښه لوستی نه شو ویل ته یې راته ولوله چې په همدې زمن کې دا موټر په شدت ودرېده چې دروازه خلاصه شوه پولیسان ولاړ دي جامې دي څپلۍ خپو کې دا ټوپکونه تر رازوړن هېڅ چاته یې څه ونه ویلې راکوشه مالې ویلې مالې ښه مال خیر خو دی نو چې زه جګېدم اته په همدې پېښوري باندې د دې دغه حرکت ښه ونه لګېده ویل ور خیر خو دی ویل دا ماجر دې راکوز شي مال خیر زه به کوز شم دې د اخبار زما د لاس نه واخیستو ویل دا ارټیست دی خبرې که نه یې چې ارټیست دی ویل ښه خوش یې کړو بېرته یعنې کیدی شي چې هلته یا زما نه پیسې اخیستې وی یا یې ما ته اهانت کړی وی چې د پیسو نه هم د ده اهانت واقعا ما دپاره ډېر دروند و تاسو د کومه دغه ډېره جالبه وسانه چې لنډه ولیکل زما خو فکر اغوا شوی او اسلامي او د کلیوالو په دې خاطر چې زه هغو ته لږ کارونه وکړم د کابل کیسې راته کولې او زما فکر تلی و مال زم پیسې راټولم راځم د واده په ډنګ ټول کړم خو خبر نه وم چې د جدایي صحنه د مور نه څومره سخته هی خواښ مې هم راغله پنډوکي کې یو شی راوړي و ماما مې هم راغلی وزه یې راوړې وه مور مې 6 روپۍ په جب کې راته وګنډلې لږ دقت وکړه چې زه د کومې زمانې حکایت کوم د کومو محرومیتونو حکایت کوم دلته زه خپلې مور ته وایم مهدي زه خو زما له خیره کابل له زما چرګې له د پامي چې کوم ګیدړ میدړې ته نه وینیسي بچیه تا د خدای ژوندی لري که دا ټوله دنیا چرګان شي چې ته نه یې څه کوم ټول شته یې څو چرګې وي 6 روپۍ او دا او ادرس معلوم نه دی هی زه د افغانستان د هغو وګړو چې په 20مه پېړۍ کې ژوند کوي ما د هغو رول لوبولی پرېږده چې خلک تنقید وکړي سر په سترګو هره ښه خبره چې زه یې منم دا مه هېروئ چې زما مور ماته ناسته هنر څنګه کولی شي چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې د هنر د لارې هنرمندان څنګه کولی شي چې د سولې په دغه پروسه کې رغنده رول ولوبوي ستالین د روس جمهور رئیس د په جنګ کې او د خپلو سربازانو د مورال د قوي کولو دپاره فلم او سینما بهترین وسیله بللي په همدې ترتیب د آلمان صدر اعظم هټلر دم ویلي چې نه یوازې د دښمن په ځپلو کې بلکې د خپلو افرادو په مورال ورکولو کې د فلم او هنر حصه فوق العاده ده دا زه د هغه نه کاپي نه کوم بلکې دا درته وایم دا اوس چې ډاکټر ذاکر نایک
د یو 2000 کسیزې ډلې ته وینا کوي او د اسلام د تاریخ او د اسلام د عظمت نه حکایت کوي، دا څوک منعکسي وطنوالو ته، نورې نړۍ ته؟ همدغه فلم، همدغه ساوند، همدغه هنر دی. درنو لیدونکو، تاسې څیرې او خاطرې خپرونه له با عزیزه تل سره ګوري او را سره د خپرونې بیلبم د هېواد نامتو ممثل ممنون مقصودي دی. نو مقصودي صاحب سره خبرې ډېرې جالبې روانې دي. زه هېڅ نه مړېږم، زه وایم چې دا خبرې کوم خو وار به دوی ته ورکوم. مقصودي صاحب په ډېر ستاسو د کوچنیوالي نه راغلو بالاخره ستاسو هنر پورې راورسېدو او بېلابېلې خبرې اترې مو لرلې. راځئ لږ مو په اجازه راکړئ په شخصي ژوند په کورنۍ باندې کوو غږېږه څنګه دی؟ کورنۍ کې څو غړي یاستئ؟ د خدای نه ډېر شکرګزار یم چې درې مې زامن دي. امیل جان مې مشر زوی دی چې سږ کال فاکولټې ته ځي. دوهم زوی مې انګار جان نومېږي چې دی 10م صنف کې دی. بیا مې خوږه او ایکې یوازې یوه لورکۍ ده، تسلا جانه چې ډېر راباندې خوږه ده، نو دا په 9م صنف کې ده. او پاتې شو زما ورکوټې بهیر جان چې زما د کور امپلار دی او هم ماشوم دی. ټول سبق وایي، کورسونه وایي، سپورت کوي او هغه خبرو سره علاقه لري چې واقعا متفاوت دي نورو ماشومانو سره. میرمن مې لینا مقصودي نومېږي. زه هم دې ته راتلم او دې نه مخکې ستاسو د مورکۍ په اړه تاسو په خپلو خبرو کې یو شي ته ډېره اشاره وکړه چې مور مې ما ته ناسته وه. اوس دغه که لږ روښانه کړي د دوستانو ته په لنډ ډول او بیا به زه نور خبرو ته راشم چې مور مې ما ته ناسته دغه اوس ډېره لکه زما میرمن چې زما د ماشومانو مور ده، دا د بي بي سي د نوي کور ویژن په ډرامه کې د عاطفې رول لري چې واقعا ممنون مشکور یم چې زما د ماشومانو په روزلو کې واقعا استثنایي سهم اخیستی دی چې زه ترې ممنون یم. مور مې واقعا که چیرته یوه میرمن بنا پر هر عامل میړه د لاسه ځي نو دا خو کونډه شوه. خو تا ته معلومه ده چې هم ټولنه او هم قانون او هم شرع ورته دا اجازه ورکړې چې ته کولی شي بل میړه وکړي. ولې زما مورکۍ په سریال کې چې ما ورته ادې ویلې دی هېڅکله زړه خوښ نه کړي چې بل میړه وکړي. تور سر سپین کو ما ته کېناسته چې دا زوی مې خدای راته را لوی کړي. او دا ارزش زه هېڅکله هم نشم هېرولی د یو افغان په صفت، د یو پښتون په صفت چې مور مې ما ته ناسته ده او ښه م پوهېږم چې زه پلار ته ضرورت لرم، خو زما پلار نه دی، خو ده ته خو میړه دی، دا خو غیر شریک کار نه دی. ولې دا یې نه کوي؟ د ده دا همت، د غیرت او تحمل د هغو ارزشونو چې نن سبا هر انسان خپل جفت ته نیاز لري، ول دا ماته کیني. ته فکر وکړه چې زما ادکه اوس په ناروې کې ده، نجیبه سارا بیاماني که اواز مې اورې، واقعا په ژوند کې همداسې وه. زه تا ته د زړه نه د ټول فامیل د زړه نه سلام کوم. ستا همت ته، ستا قدرت ته، ستا مورولۍ ته، ستا پښتونولۍ ته. زه د کله خوښۍ ته بیا یم او کله د خفګان ته بیا یم. څنګه وکړو؟ دا راته ووایه چې استاد چې واده دې په خپله خوښه کړی دی، میین شوی وي یا تحمیدي و، څه ډول و؟ موږ او تاسو په افغانستان کې ګورو چې کله کله اولاد په یو ځای کې مور پلار ورته ته راولاړ شي، ایسته ورته دستمال راوړي. څنګه وه ستاسو؟ قربان دې شم. نو موږ مهاجر وو، پېښور کې وو او عمر مې واقعا دغه لازم حد نه اوښتی او طبیعي دی چې په زړه کې ډېرې ارزوګانې لرو، ډېرې غوښتنې لرو، ډېرې امیدونه لرو. ولې دا زما د ترور لمسی ده او خوشبختانه چې زما خسر چې کله دې موضوع نه آګاه شو چې زموږ د کورنۍ لخوا ورته مرکه ځي، نو زه بیا هم وایم او دا مې بار بار ویلی چې زه هغه نه ممنون مشکور یم. په ډېرو کمو شیبو کې دا ومنله چې موږ ویاړو چې دې غوندې کس ته موږ خپله لور ورکوو.
خو کیدای شي میرمن ته به مې دا ډېره په زړه پورې نه وه چې داسې یو سړي ته یې ورکړه. څنګه د ژوند اوس ښه تېرېږي او جنګ او جنجال خو نشته دی. نو زه به ګناهګار شم چې دا ووایم چې بیخي نو پیغمبروار ژوند لرو. نه، ژوند کې هر څه پېښېږي. نو کله کیدای شي اشتباه زما نه، کله د هغې نه، کله د ماشومان، یا کله د میلمه په عزتدارۍ کې یا زما نه کوم مس کېږي یا د هغې نه، نو منتونه به خامخا په ژوند کې او دا ډېر ښه دی. دا د هر چا په ژوند کې دا تجربه کېږي. ولې په هر صورت خوشحاله یم چې ورکوټی فامیل لرم، خو په معنوي لحاظ یو څه وزمین دی. ستاسو کور کې کله کار کوي چې پخلی چې نه پام کوه دا خبره بیا ونه کړي. هغه ورځ هم یو چا راته ویلې چې موږ درځو، ته به په اشپزخانه کې پیاز سپینې او ښځه به د رومي سپینې او دا مال دا په خاطر دا په دې خاطر چې موږ خلکو ته ښکاره کړو چې زموږ یو هنرمند دومره حقوق بشر او زنات احترام. مال دا کار نه کوم زه. مال هغه پوهېږي خپل کار یې، زه خپل کار نه. وایي نه ته دومره ظلم کوې. مال دا ظلم نه دی. ښایي هغه که راشي دا زما دا کار کولی شي، زه کینم خبرونه اورم، یو ترجمه کوم، یو مطالعه کوم، یا سبا دپاره د درس دپاره آمادګي نیسم، نو که هغه دا کار کولی شي خو لاړه دې شي یو ورځ هلته دی. مال دا که هغه کوي ښه ورسره ښکاري. ولې زه دغه کوم جاري سنتونه چې دي دا ورسره ښه نه یو. او دا لږه حقوقي بشري خبره ده، خو ډېره په زړه پورې نه ده. خفه نه شي مامان صاحب. اتل صاحب یوه خبر درته وکړم چې کیدای شي په هغې باندې دا د دې یو هغه ښکلی بوی تا ته هم درشي. کله چې ما د نامه به رئیس جمهور فلم رول لوباوه، نو واقعا ډېر ښه فلم و. او دې فلم په فرانسه کې د ویزول د فیستیوال نه 4 جایزې راوړي افغانستان لپاره. بله جایزه د میونیخ د آلمان نه راوړې، او بله جایزه چې شپږمه شي د هالند نه په نامه د الټرنیټیو آسکار جایزه راوړې، چې دا یوازې زموږ نه دي، د ټول افغانستان. ماشاءالله ډېر کله چې زه مثلا په سریال فلم کې رول لوبوي، ډېرو هېوادونو ته سفر هم کوي، په کور باندې خو د کوم د هنري ژوند تاثیر نه دی کړی چې مثلا ته اوس په سریال کې طبعا یو واده راځي، د یو واده ساله راځي، مثلا مېرمنو سره ناسته ولاړه، بیا دلته څنګه کوم تاثیر خو ګزاره خو به نه. واقعا دغه پوښتنه یو ورځ یو ژورنالست زما د مېرمنې نه وکړه. کله چې دا نورو فلمونو سره یو ځای کار کوي، کله چې د مېرمنې دغه پخپله د مېرمنې نوم سره دا چې ځینې محبتي صحنې، مخصوصا ما په فرانسې سره یو فلم کې کار وکړ، نو هلته زه واقعا ښه رول نه لرم. ډېر یو جذباتي انسان دی چې مختلفو افرادو ته میل دی. د دې فلم د لیدلو دپاره زما مېرمن هم تللې وه. نو مېرمن یې زما سوال کوي دا څنګه؟ وایي دا ډېر طبیعي خبره، زه پخپله به مسله یم او زه دا درک کوم چې هېڅکله هغه حقیقت نه لري، فقط دو د هغې رول لوبولی. دا مې بهیرجان زوی دی، دا مې کشری زوی دی، په 5م صنف کې دی او ډېر خوشحاله یم چې ډېر ښه سپورټونه کوي. زه چې ستا په عمر هم ما راډیو سره همکاري شروع کړه او ځینې خلک ما ته وایي چې مقصودي ته سپین ږیری شوې. یم خیال چې سپین ږیری شم، زما مخ ته د څه زلمیان ګرځي. آیا ته غواړې چې آینده کې فلمونو کې کار وکړې ما غوندې؟ او ډېر غواړم چې تا غوندې فلمونه کار وکړم. ډېر ښه. ما ته ځینې وایي چې د کونډې زوی پاتې برخې ولې نه جوړوې؟ خو زه ورته وایم چې زما عمر لاړ، زما څېرې کې تغییر راغلی، ډېر نور هنرمنده. خو دا یوه ژمنه مې خلکو سره کړې ده چې ما له کیدای شي که د کونډې زوی پاتې برخې جوړې شي، زما اولادونه به زما د ژوند پاتې عمر ولوبوي. آیا دې ته آماده یې؟ او آماده یم چې تا مغه باقیمانده تاسو جوړ کړه. ډېر ښه. او که بیا چېرته خلک در باندې غږ وکړي چې او نه فلاني، بیا څنګه کوې؟ خیر. آفرین زما خوږه ځای. دا راته ووایه چې مکتب سره د څونه علاقه ده؟ ډېر مکتب خوښ لرم چې تعلیم تربیه او وایي چې په کرکټ کې آل راونډر یې، هم دا توپ ګزارولی شي او هم سټک سره توپ وهلی شي. دا خبره صحیح ده؟ واو، ډېر خوشحاله یم چې زما ورکوټی زوی تقریبا ما سره هم فکر دی او کله چې مطالعه کوم مخکې د دې نه چې زه کښېنم، دوی ما ته زما فرهنګونه، زما عینکې، زما یاداشتونه دا ټول راته حاضروي. حتی د اوبو او د چای، حتی د دروازې د پورې کولو په ترتیب کې دوی ما سره دومره کوشا دي چې واقعا زه ممنون و مشکور د خپلو اولادونو او خاصا د خپلې مېرمنې یم. ډېر تشکر. تاسو نه جاري پلار دې ته ډېر ګران دی کوم؟
ما باندې خو دواړه یې ګران دي، هم مور مې هم پلار مې، دې خاطر چې دواړه را باندې زحمت ویستلي، هم د تحصیل و تربیه رابطه کې دواړه را باندې ډېر ګران دي، دې خاطر چې ما باندې ډېر زحمت ویستلي. ډېر څوک په ښار کېږي درته؟ په کار دواړه کېږي خو ډېر کوم دفعه چې کوم کار وکړي بیا پلار مې ډېر را باندې پکارېږي. د مور د کوم خاصیت ډېر خوښېږي؟ ځکه چې مور دې زیاتره کور کې، ته ورسره په کور کې ورسره ډېر په کور کې پاتې کېږي سره، د مور د کوم خاصیت خوښېږي؟ هغه هم درته ډېره پکاره کېږي او که نه؟ نه هغه دومره راونه نه پکارېږي، خو د هغه مهرباني مې ډېر خوښېږي، دې خاطر چې زه یوه یم کور کې او بل خور هم نه لرم، هغه لپاره ډېر راونه نه پکارېږي او مهرباني مې د دواړه هم د مور مې هم د پلار مې ډېر خوښېږي. استاد خو ډېر وخت په کور کې نه وي، بیرون وي، بیا څنګه کله چې چکر ته ځئ څنګه وخت درکوي نه درکوي چې راشي تاسو بیرون بوځي چکر ته خپل خپلوانو کره، مور دې ته او استاد نو وروڼه دي داسې دغه کوي ځئ چېرته استاد هم بیا او که نه وخت درکوي که نه؟ او ولې مونږ مثلا کوم ورځ چې زما ورور وړي بیا بل ورځ ما وړي او څو ورځې مخکې زه بوتلمه او ښه وخت راکوي او مونږ ښه تفریح ته م وړي او هر څه ته م وړي مونږ. او د کونډې زوی فلم دې لیدلی دی، خپل پلار د ځواني دې لیدلی دی، څنګه خوښ شوی دی که نه؟ او د هغه فلم خو د ټول خوښېږي، هغه سریال او د پلار نقش مې خو د ټول خوښ شوی. انګار جان، د مقصودي صاحب چې ستاسو والد دی، تر ټولو بد عادت یې څه شی دی چې ستاسې نه خوښېږي؟ تر ټولو ښه عادت یې څه شی دی چې تاسې ورباندې افتخار کوئ او خوښېږي په دې اړه ووایئ؟ ډېره مننه. د پلار ښه هغه عادت دی چې دی موږ سره ډېر مینه کوي، هغه خاص زموږ چې هغه همیشه برآورده کوي موږ ته، که کوم یو لحظه چې موږ کوم یو خاص ورنه لرو خامخا هغه موږ ته برآورده کوي. نور خاص عادت همدغه ښه عادت همدغه دی او بد عادت نور بد عادت نه لري چې موږ تاسو ته بیان کړو. آیا د غوسې په حالات کې د پلار ته مخې ته ورغلی دی څه وایي؟ غوږونه دې کش کړي که نه؟ ډېر سخت سوال ده. نو څه ووایم تاسو ته، خو هسې په غوسې حالت کې که موږ کوم یو خراب کار کړی یا درس هم صحیح نه وي لوستلی، په هر حالت کې موږ غوسه کېږي، خو ښه دی دا غوسې موږ باندې ډېر ښه تاثیر لري. ډېره مننه، ډېر خوښ یم چې تاسو راغلي یاستئ موږ کره، ډېره خوشحاله یم، دا ډېر یو ښه پوښتنه ده. و تاسو چې وویلې چې یو ښه دوست دی، ښه پلار، دا تاسو ته ویلی شم، نه تنها چې یو ښه پلار ده او موږ ته خپل پلارګني ثابت کړی، ډېر یو ښه دوست ده، یعنې چې ویلی شم تاسو ته زموږ په هر کار کې، درسو کې، صحت کې، په ورزش برخه کې او حتی چې موږ همکاري کوو خپل مور پلار سره یا خپل ورونو او خویندو سره، دې کې ډېره سهم اخیستی او زه ویلی شم تاسو ته چې یعنې په ډېر راحتۍ سره چې موږ یو ډېر ښه دوست او ډېر ښه پلار ده. استاد دې ته که راشو هلته به م کتابونه ولیدل، دلته هم ستاسې کتابخانه چې ګورم ډېر غوښین او ډېر پر محتوا کتابونه در سره دي. کوم ډول کتابونه غواړئ چې ولولئ؟ شعر و شاعري، فلسفه دلته ګورم، بېلابېل ډوله عنوانونه کتابونه دلته شته دي. کوم ډول کتابونه غواړئ چې ولولئ او د چا کتابونه د ډېر خوښېږي؟ لیکوال دې څوک دی؟ څوک ایډیا لري؟ بله عمدتا کتابونه مې مجموعی د شعرونو د مختلف شاعرو، هم د هیواد او هم د ایران اکثرا او د تاجکستان، او د فلسفې په رابطه کې ډېر څه لرم، د روانشناسۍ په رابطه کې، د منطق په رابطه کې، او د تیاتر او سینما او د اکټینګ په رابطه کې ډېر مطالب لرم چې خوشحاله یم. فرهنګونه هم پښتو، هم انګلیسي او هم فارسي لرم، او حتی د عامیانه لغاتو چې دا جاري په ټولنه کې ویل کېږي دا لرم، چې کله کله په فلم کې ضرور نه دي چې همیشه به جګ ادبیات باندې خبرې کوي، چې دا هم راسره شته. نو ما دپاره ډېر هغه ایدئال شاعر چې فوق العاده دی پس له ګرام صاحب نه، ما ته مولانا جلال الدین محمد بلخي، ما ته خپله مهدي سهیلي، ما ته سعدي، ما ته حمید مومن، ما ته شیدا، ما ته کاروان صاحب، ما ته مجروح صاحب،
او که نمونه ډېر واخلم استاد په کتابونو باندې خو موږ وغږېدو بېلابېل ډېر کتابونه او د ټولو نه زیات خو ماته دې دغه ډېر خوند راکړو دې بوی چې یوه شېبه دا ډېر مزدار شی دی دا د ټولو نه زیات خوند یې وکړو دلته ډېر تشکر استاد راځو دلته زه په دې یو کونج کې دغه هم ګورم چې ډېر تاسو تقدیر شوي واډونه دي تندیسونه دي زه دغه یو راخلمه دوستانو ته یې ښیمه وغږېږو چې بهرنۍ هیوادونو ته د سفرونه کړي دي په څه موخه هلته هم تقدیر شوی دلته په کور دننه هم تقدیر شوی نو په دې اړه کې دوستانو ته بله ما نه یوازې د افغانستان د خپلو خلکو لخوا ځینې ایوارډونه اخیستلي چې زه ممنون و مشکور د دوی یم چې زه واقعا قابل د دې نه یم خو بیا هم دوستانو دا ایوارډونه راکړي دي چې هغه ستا چې په لاس کې چې دی دا تقدیر و سپاس او مثلا دلته دا او دا او بس نو بیا تقدیرنامې مې ټولې دغه کړي دي بلې خواته ایښي دي چې خدای مه کړه بې احترامي ورته ونه شي ولا ما دپاره ارزښت لري خو هغه نه ښکاره کوم درته ځکه د خلکو لخوا ماته هنرمند دي موفق صاحب د کال غوره هنر دا د کوم ځای کې دا د خلکو اشتباه کړې ده ماته یې راکړې ده زه موافق نه یم دا د کوم ځای کې دا یو سازمانو مدني د صفوان په نامه چې په کانتیننټال کې ډېره ښه ډوډۍ کړې وه او د ټولو خلکو په حضور کې دا شی راکړه چې زه واقعا شرمنده یم بیا هم درته وایم چې کاشکې چې زه پرېښی وی چې ما ډېر کار کړی وی زه د دوی تږی نه یم زه د خلکو مینې ته تږی یم دکلمه زما په ژوند کې ډېر مهم دی او شعر سره ډېر علاقه لرم خوشبختانه چې زما د وطن او زما د وطنوالو د ډېرو شاعرانو شعرونه واقعا په یو حد کې دي چې ارزي په دې چې د خلکو غوږونو ته ورسېږي دلته د مولانا شاه مقصود ګرام یو غزل دی وایي د زلفو حلاجي دی د زلفو حلاجي دی بند په بند لکه ګنی کړم د زلفو حلاجي دی بند په بند لکه ګنی کړم د مینې په مجمر دی یو ناڅاپه سپېلنی کړم نری نری خندا دې راته مینه نو تنور کړه په غرونو په رغو په ګړنګو دې غرڅنی شهکار د زمانې وم نن دې دا چارې راوکړې شهکار د زمانې وم نن دې دا چارې راوکړې په شوبلو جزیرو دې د کمرونو پیریانی کړم استاد د استادانو وم په عقل هم په پن کې نو ګوره طوفاني مینې دې بیا چې سارانی پښتو ضرب المثل دی تشه لاسه ته دښمن یې دا تا د کور او کلي ولسونو خندنی کړم تر څو مې زنکدن و تا ویل دروغ وایي نفس چې خولې ته راغی راته اوس دې ریښتیانی کړم په سمو په خطاو کې مې مه شمېره په سمو په خطاو کې مې شمېر مه نیسه ګرمه که نه وي نو راځه چې ملامت دې پرونی کړم دا د عمرا خان لیسه ده چې پخوا ما سبق ویلی هغه وخت دا ابتدایه وه او اوس خوشبختانه چې ډېره وده یې کړې ده او ویل کېږي چې دلته 7000 شاګردان په 3 ټایمونو کې سبق وایي او دا ډېره لویه خبره ده او واقعا زه اوس ډېر هیجاني یم چې زه خپل ټاټوبي ته راغلی یم او هغه مکتب ته راغلی چې ما دلته اولین درسونه هم دلته ویلي دي استاد دا هغه ښوونځی دی چې تاسو دلته درس ویلی دی اوس دلته راغلی څه دې په زړه کې ګرځي هغه لومړنۍ ورځ دې په یاد ده چې دلته راغلی وې درس ته لوستلو زه داسې فکر کوم چې هماغسې اوس ماشوم یم
دهلیزونه یې صنفونه یې دا کوم چارتونه چې دلته وینئ ما سهم اخیسته همیشه ځکه زما هم خط ښه او هم مې رسم ډېر ښه و نو په دې نسبت ما ته یادېږي چې کوم ځایونه کې زمونږ کارونه بند وو. استاد اجازه است؟ سلام نازنینا، سلام به همگیتان. استاد معزز شما خوب هستید؟ خیاله بفرمایید. استاد هم دا اوس ته دا زده کوونکي ګوري چې دوی دلته ناست یو وخت کې ته په خپله زده کوونکی وې همدغسې استادانو ته به کېناستې درس یې درته راکړو اوس ډېر وخت وروسته بیا راغلی دوی ګوري ته راځه موږ ستا هغه احساسات ګورو ستا احساسات له تاسې نه اورو چې څه دي. اول خود سلام وړاندې کوم ټولو ته به همگیتان سلام تقدیم میکنم. واقعا به یاد او روزهای آمدم که من نوجوان بودم و طفل بودم ولی تو چوکی قشنگ نداشتیم، تو استاد و تو تخته و تو امکانات نداشتیم، مکتب ما حتی برق نداشت ولی خوشبخت هستم که این زمانی که تیر شده اما طور که از خود تلخی هایی داشته دوباره شیرینی های نصیب شماست که شما صاحب تک معلمین هستین، ات مدیر صاحب معزز هستین و مکتبتان به لیست تبدیل شده. واقعا ما وقت به یاد میارم که ما دریشی نداشتم با این پیران مکتب در پتلون خود دامن خود داخل میکردیم، بکس نداشتم و چوکی خود چی میکنن که صنف 4 بودم ما در روی زمین میشتیم جناب استاد بر ما میگفتن که چیز بیارین زیر پایتان پرتین کسی گلمچه کسی پشتی کسی یک بوجی را غار میکردن میاوردن ولی حتی ما که وقتی من مادرم گفتم مادرم نمیتونستم این چیز برام برابر بکنه ولی شما خوشبخت هستین برق دارین ما در اتاق سیتان در آمدم و اینجا که میبینیم هر صنف پر از شاگردایی است که کلگیش یک رنگ لباس داره و استاد معزز تک مدیر مبتکر و من دیگه صنفایش ندیدم جدا خوش هستم ولی ای کاش که دوباره این میسن نصیب مشه که امرای شما یک جای بشه. استاد اولانه دویم دلیل په یاد دي چې داسې کېناستې دغلته کېناستم هغه وخت 2 قطاره و اوس 3 قطاره دي او زه دغلته کېناستم منځ کې او شوخي دې همدې ځای نه کوله متاسفانه که شوخی از نمیکردیم مثلا ما یگان دفعه تهرگک میساختیم باز استاد خودم میزدیم که ما بسیار شرمنده هستیم با استاد و مرا ببخشه او وقت من نمیفهمیدم. که ته یو جمله دلته ولیکې هغه به څه شی ولیکې زه راکې دلته یو جمله که ولیکې څه به ولیکې؟ خوانده میتونین؟ محبت آرزوی است بچین با استادایتان با پدر مادرتان با معززتان با همسایتان حتی با دشمنا اگر محبت بکنیم ما میتونیم کامیاب شیم. قدرمن لیدونکو همدا شیبه ویصل آباد کې کوم ځای کې چې د مقصودي صاحب کور دی دلته راغلي یو نو نورې خبرې به د مقصودي صاحب نه واورو. دا خو زما پلرنی کور دی زه همدلته زیږېدلی یم همدلته مې خاپوړي کړي همدلته مې د عمرا خان مکتب ویلی یوه دیرګۍ ده چې دا د اوس دغسې شوې ده. دې ادرې ته خو راغلو که نه او اول به دعا وکړو دعا نه وروسته بیا زه یو پوښتنه کوم. بله دلته چې دا خدای پاک دې دا ټول مړي د ټولو بله. مسلمانانو سره وبخي څوک دلته ښخ دي درته په یاد دي د خپل دلته زما یو وړکۍ خورکۍ ښخه ده او دغلته مې 2 ورونه دا چې زموږ نه مخکې پیدا شوي وو او چې دنیا ته راغله نو هغوی بس خدای تعالی به لازمه نه یې بللي هغو د ژوند د نعمت نه بې برخې شو نو همدلته زما د کورنۍ 3 غړي ښخ دي او دلته مې بابا ښخ دی په دې زیارت کې چې بله دې ته پیر بولان ویلې نو خلک راځي ورته دلته دعا کوي حد اقل هغه څه ارزوګانې چې لري بس هغه همدلته اظهاروي نو نه زما بابا نه یادېږي دلته یو لوی جګ بیرغ چې اوس دا ډېر ورکوټی شوی دی خو بس خدای دې وبخي خدای تعالی دې ټولو مړو سره یو ځای وبخي. کوم کور دی؟ کور همدا دی همدغه دروازه ده.
په یادېږي دغسې کې دې کله دغه کړي دي ډېر باغه کې بالکل توشله بازي دا ګودي پران بازي او دا ډنډه کلک چې ورته وایي دا توپ دنده دا شودماک څنګ تقکان دا بیا دا ځینې دوستان به راتله موږ ته به یې خیرې کولې کنځلې به یې کولې چې تاسو د ادرې په سر باندې دا کار کوئ دلته د ونو سور لاندې دغلته او دغه ونه هغه وخت غټه وه زما خیال دی چې په دې جنګونو کې دا په ملا ماته ختم توتان به مې خوړل ول دا نوي دي دا زما ورونو دلته کېنولي دا د ماشاءالله اوس غټې ونې دي بالکل پلار مې د خدای وبخي دغلته به کېناستو او چې چای به یې راغوښتو خانک به یې دلته راغوښتو خپې به پکې نیستې او دا خپلې خپې به یې په سنګ پای باندې دغه کولې پاکولې او کاغذ و قلم به و نو خامخا به په فرصت کې شعر ویلې چې دا زما هېڅکله هم نه هېرېږي تشکر خوبه سبا الخير قابل لازم هذا تعال بابا مجال عادي دا ته مطمئن ډېرې تېرې خاطرې دا عدل صاحب هغه ځای دی چې د قرغې نه لږ لاندې دې خواته ځای دی او دلته موږ دا ګودر جوړ کړی و نو زه راغلی یم چون چې زموږ په سیمه او په دود دستور کې دا نشته چې یو هلک وشي کړی خپله نامزاده په اسانۍ وګوري او دا په غلا راغلی دی چې په دغه ټایم کې دا اوبو پسې راځي و یو وارې ګورم ورته چې د خدای په امان دعا رالکه وه او عجیبه شیبه ده چې دا ون انشاءالله پټ دی د دې جنکونو نه دی پټ د دې کلي د نارینهو نه پټ دی چې خدای مه کړه دس مې ولګي چې دا نارینه د څه کې دي ګودر په مخ قدرمن لیدونکو د دغه سریال ماته کومه صحنه جالبه ده چې کله د مقصودی صاحب لوچرخي ته رارسیږي او هلته پولیس ورته وایي چې زه خو دا اوزه تالش کوم ما باید شکم زیر سوراخ کنم به خاطر که در شکمش قاچاق نباشه وای ګیډه ورته په سیخ زورې کوم چې کوم شاید پکې تر کړی نه نه وروره پام کوه دا د ماما امانت دی زما ګیډه زورې کې زما وزیره څه مې وه دا مې د ماما امانت دی وینا وایي دا زما په دې خېټه کې دا سیخو منډه خو دې سره په کار نه لري او یو چې هغه مجلس یې دایره ویل کېږي او پاس یې د ونې نه ځان الله دا خو ستاسې ټول ژوند باندې وغږېدو اوس په کوم شي بوخت دي څه مخ کړي پرته له تمثیل څه مسؤلیتونه لري خوشحاله یم چې نن سبا نه یوازې په یو سریال کې چې هغه خط سوم نومیږي په هغې کې مصروف یم البته دوهم پړاو چې هر پړاو 12 قسمته دی په دې کې زه د پانتون د یو رئیس خو ډېر جنایتکار رول لرم دا یو مخکې دې نه مې په نامه د نامه به رئیس جمهور فلم جوړ کړ د هغې نه مخکې د ایران سره یو فلم جوړ کړ بیا مې د فرانسې سره او اوس په کابل پانتون کې د هنرونو ښوونځي کې زلمیانو ته د اکټینګ درس ورکوم او فارغ وخت کې زه په خپله ډیکلمې کوم چې زه فکر کوم دا هم یو اثر لري ډېره مننه استاد موږ ډېرې کمې خبرې وکړې ستاسې ژوند له خورا ډېرو جالبو پیښو او خاطرو شاهد دی باید موږ په ډېرو نور مسایلو باندې در سره خبرې وکړې خو وخت نوره یاري نه کوي زه همدلته له تاسو نه ډېره مننه کوم تشکر خوشحاله اوسئ چې موږ ته وخت خدای حفظت لرم ډېره مننه ډېر تشکر ډېر خوشحاله شوم ډېر تشکر ډېره مننه خوشحاله شوم مننه تشکر